چې راشي رواني وکړي مور یې وشړي د کورې بارو بس رواني یې کړي چې وایي باسي دروازه ورته زنځیر کې ژرنده کېده زما د کوره ده اوس که هغه بچې کبرجني ها مورې زه د کوره وشړم لاس ته هغه داسې داسې کړ زه لاړو بیا دې کور ته راځم نه او څادر په اوږه کې لاړ شي بچي ځان غر که ځان لیکن که دا بچې ماشوم دی راکوټې دی نه پوهېږي نو دی هغه دروازه کې پروت دی او په دې خاورو کې رغړي او چغې وي مورې مورې شړلې دی مور راشړلی دی امي مورې ما ته دروازه کوله وکړه په دې خاورو کې رغړي 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 مور ړه کې رحم راشي چې بچې خو ما شړلی و د دروازې نه مې بار کړی چې بچې به څنګه ډېر هله خفه کړ چې دروازه کوله وکړي هغه ماشوم په درشل پروت یې خاورو کې رغړي دا مور ورته وجاړي اوچتې کړي او د سینې پورې ونیسي او ښکلي کې خاورو سره چې بیا روانې مه کوه الله رسول الله مبارک فرمایي ارحم بعباده من الام بولدها د دې مور پر خپل بچي دومره رحم نشته څومره چې د الله په خپلو بندګانو رحم چې موږ له سپېړه راکړي الله ومباسي رزق را باندې تنګ کړي دا سپېړه شوه تکلیف راولي سپېړه شوه بیماري راولي سپېړه شوه بچی راله نه جوړه کړي زوی نه جوړه کړي دا یو سپېړه شوه کبر نه چې زه بیا هم ورته لغړېږم چې الله تا ته محتاج یم بل خوا نه ځم بل در مې نشته په خدای د مور نه په ډېر مهربانه دی الله مور دونه مهربانه نه ده د الله به در باندې رحم کوي موږ یې بندګان یو موږ یې بندګان یو انسانان یو او موږ د الله پاک مسلمانان یو د الله کلمه وایو یا وی ګڼو الحمدلله اړنه دعا بس دا یو شرط اړنه دعا سره سترګو نه اوښ کم ځي ړو دردېږي او دا به ورسره وایي چې الله هر څه چې زه خدای قابل هم نه یم چې تا نه غواړم تا ویلي دی نه غواړم قبلې به